د یو ملک بادشاه هغه د خپل زوی د تربیت دپاره یو ماهر کس ونیولو، عالم، فاضل، مدبر، او ویل زما دې زوی ته علم هم وښایه چې آینده زمانه کې که دا حکومت کوي، ځکه زما زوی دی پخوا د بادشاهیت په شان دور نو چې دا سړی علم او هنر والا وي، قابل وي او ښه طریقې سره حکومت چلی. هغه ته د قرآن تعلیم، د حدیث تعلیم، د فقه تعلیم او دغه رنګې د عقلمندۍ او د حکمت ډېرې خبرې وښودلې. هغه پاس شو، هغه کم چې نصاب و، هغه وخت و، هغه پوره شو، پټکې ورته په سر شو، امین یې وشو، دعا وشوه، وایي زه سړی هلکه پاس شو، مثلا عالم شو، فاضل شو، پروفیسر شو، سړی ورسېدو. نو دا استاد دی هلک ته وایي بچیه سبا ته ځان له ماله راشه یو څو منټو له. هغه ویل ښه جي تابعدار. دې استاد له چې کله دا هلک لاړو نو هغه دروازه کونډه بنده کړه او یو دوره یې راواغسته، دوره چابک، او دې هلک دې کمیز وباسه او په دې ملا باندې ښه وشړقو، ډېر زیات یې ووالو. بس هغه مشر و، استاد و، هېڅ یې هم تپوس ونه کړو چې جي ولې څه چل دی. پخواني ښه کسان وو، تپوس به یې نه کولو. اوس خو چې استاد خبره وکړي نو به ډایرکټ ګریوان ته خلکو لاس ورچولی او پلار یې د هغه نه زیاتي، هغه پې هلته اف آی آر کټ کړی په تاڼه کې. دا قاري، دا ملا، دا پروفیسر، دا استاد. هلکه تپوس وکړه ستا زوی لاس اچولی استاد ته، هغه ویل دوه څپېړې ورکړې څه چلو شو؟ استاد د فایدې دپاره یې کوي، بېجا وال ناروا دي. دا په خپل ځای بهرحال هغې ووالو چې ویې والو. هغه راغی پلار ته ګیله وکړه، بادشاه سلامت، والد محترم، استاد را سره داسې داسې کار وکړو. هغه ویل بچي هغه استاد دی ستا، محترم دی، لایق احترام دی، زه به اوس هغه په کومو سترګو باندې عدالت ته راغواړم؟ تا سره دومره خواري 10 کاله 8 کاله کړې ده، اوس به ورله زه سزاګانې ورکوم؟ ما ته ځان بدې ښکاري بچیه، او دې کې به د هغه څه مقصد و، هغوی په والو کې به لا څه مقصد و، زه یې تک سور کړم. بیا مور له راړې، نو د مور رحم خو لږ زیاتي، مور ته وایي چې ګوره دې استاد زه داسې ووالم، وهل یې راکړه ډېر. هغه ورته ویل بچیه بس صبر وکړه او پلار ته دې زه نشم ویلی د دې خبرو، او بس استاد دې دی الله به دله اجر درکړي، او زه دې کې به یې څه مقصد وي. هغه ویل دې کې به لا څه مقصدي. بهرحال 22 کاله بعد چې کوم دی دا شهزاده بادشاه شو، او دا خبره د ده نه هېرېده چې دې استاد زه ولې والم. ځکه د غټو خلکو په بچو کې غټ غټ حسد وي، غټ غټ تکبر وي پکې. څومره چې ته غټ یې که نه هر اعتبار زنوار زه به دې غټي، نو دا ګناهونه او دا حسد کینه دا څیزونه به هم دې غټي. نو بهرحال 22 کاله بعد یې په زړه کې خبره نیولې وه او استاد یې راوغوښتو چې حاضر یې کړه. هغه ورته یې شهزاده حکم کوه څه دپاره دې راغوښتې؟ هغه ورته یې زه شهزاده نه، زه حاکم وقت او بادشاه یم. هغه خبرې لاړې، اوس زه ډېر غټ سړی یم. هغه ورته یې ښه بادشاه سلامت وایه څه چل دی؟ ویلې 22 کاله مخکې زه تا والی وم او ډېر زیات دې والی وم، او په څه جواز دې والی وم، او څه وجه وه چې زه تا والی وم؟ نو هغه استاد یې په ژړا شو، سترګو کې اوښکې رالې، او ډېر زیات بوډا و، په هغه وخت کې ډېر بوډا شوی، ځکه 22 کاله د ده وشو. نو چې ویې ژړلې هغه ویل مولوي صاحب، قاري صاحب پرېږدم خو دې نه، خبره به راته کې، ځکه 22 کاله کې یو ورځ هم داسې نه ده شوې چې دا خبره زما نه هېره شوي ستا هغه وال. خوب کې به کله ناکله زه راپاڅېدم او وال به رایادېدل، تا زه داسې والی وم بېجا. ولې څه چلو فضول؟ هغه ورته ویل بچیا د دې ورځ دپاره ته ما والی وې چې داسې ورځ به راځي، ما ته پته وه چې ته د بادشاه زوی سبا به بادشاه کېږي. وایي دا څه خبره شوه؟ وایي مقصد پکې څه؟ وایي مقصد پکې دا و. ویلې بچه په دې 22 څومره وخت وشو د دې واله؟ وایي 22 کاله وشو. ویل تا نه چېرته هم دا خبره نه ده هېره شوې؟ وایي قسم په الله که رانه هېره شوي دا خبره، ځکه خو مې را حاضر کړې. وایي 22 کالو کې د نه یو ظلم یې هېر نه شو. وایي تا ډېر زیات ظلم کړی و، ظلم د چا نه هېرېږي. وایي بچه دا مې د یو مقصد په بنیاد باندې والی وي، ما ته پته وه چې سبا به ته بادشاه کېږي، او اکثر بادشاهان، افسران او مشران او واکداران او قوت والا خلک ظالمانی. نو که تا په چا باندې ظلم وکړو، سوچ وکړه، یو څو چوکې مې او دورې مې والې، 22 کاله پس هم درته خبره یاده ده، یاد لره که بادشاه شوي، فوجي شوي،
ایس ایچ او شوې، ملک شوې، کونسلر شوې، وزیر اعلی شوې، د هیډ آف ډپارټمنټ شوې، د یو ډپارټمنټ مشر شوې، ظلم اونکې که په چا باندې هم دې ظلم وکړو، ظلم د چا نه نه هېرېږي تر قیامته پورې ورسره هغه یادي. کومه ورځ چې تا وال خوړل ستا اختیار نه و، ما نه دې ځان نشو بچ کولی، نن ته با اختیاره شوې، نو ګوره د استاد نه هم تپوس کې ځان ته دې حاضر کړی. دقه شان یو مظلوم سړی ستا مخې ته بې اختیاره یي، بې وسه یي، بې کچه یي، هېڅ نشي کولی غریبو ته پې ظلم وکړي، خو یو ورځ د قیامت به راځي دقه بې اختیاره سړی به با اختیاره وي او الله به دله وس او طاقت ورکي او ستا خلاف به د الله په دربار کې او د الله په عدالت کې مقدمه پیش کړي او ته به د الله نه نشي بچ کېدی. الظلم ظلمات یوم القیامه، د تیارو په شکل کې به ستاسو د عملونه او د ظلمونه د قیامت پر ورځ ستاسو ته رامخامخ کېږي. نو دا مې دې مقصد دپاره کړی. اوس وایه چې ښه مې کړي دي او که بد. هغه ویل دا خو د ډېر لوی عبرت مال را کړی، کاش چې تا د دې نه هم زه زیاتوالی وی، چې ما ته لږ نور هم زیات احساس کېدلی چې ظلم د چا نه نه هېرېږي. ها ټیک ده، مظلوم تا ته لاس نشي اچولی، ستا ګریوان نشي نیولی، خو مظلوم د الله په دربار کې داسې آواز کولی شي چې دا د الله دربار ته ډایرک خیږي.